د هیواد د روغتیايي سکتور پیاوړتیا د درملو د کمښت مخنیوی او د نړیوالو همکاریو پراخول هغه اساسي اړتیاوې دي چې افغانستان یې نن تر بل هر وخت زیات احساسوي. په همدې موخه د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د یوه خبري کنفرانس له لارې هند ته د خپل وروستي رسمي سفر جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. ښاغلي جلالي وویل چې د دغه سفر موخه د افغانستان او هند ترمنځ روغتیايي همکاریو پیاوړتیا، د درملو د تشې د رامنځته کېدو مخنیوی، د تجربو تبادله او د روغتیا په برخه کې د ګډو هڅو تنظیم و. دې سفر موخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیا همکاریو پیاوړتیا، د هیواد په داخل کې د درملو د تشې رامنځته کېدو مخنیوی او د تجربو تبادلې او د روغتیا برخه کې د ګډو هڅو تنظیم. د عامې روغتیا وزیر زیاته کړه چې د هندي چارواکو له لوري له افغانستان سره د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت د بیلابیلو واکسینونو، د 3 میلیونه ډالرو په ارزښت د سرطاني ناروغیو اړوند پرمختللي ماشینونو، د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د 15 ټنه د سرطاني ناروغیو درملو او د 300,000 ډالرو په ارزښت د سی ټي سکین ماشین د مرستې ژمنې شوي دي. نوموړي همدارنګه وویل چې هند د 500,000 ډالرو په ارزښت د تلسیمیا ناروغۍ د درملنې لپاره د یوه ځانګړي روغتون د جوړولو ژمنه هم کړې ده. بل په هند کې مو دغه راز د درملیزو فابریکو اتحادیو او مسؤلینو سره، چونکې هند تاسو ته معلومات دی چې د درملو تولید لپاره یعنې په فکر کوم په سیمه کې لوی هیواد دی، نو 2-3 اتحادیو د هغې مسؤلینو سره زموږ مجالس وشولو. د درملو وارداتو پانګونو په اړه باندې هغوی وعدې وکړلې، هم لنډمهاله هم اوږدمهاله. لنډمهاله یې فی الحال دپاره چې کومه تشه ده دا باید ډکه شي د هر طرف نه چې وي. ښاغلي جلالي د هند له بیلابیلو چارواکو سره د افغان پلاوي د کتنو او ناستو په اړه وویل چې په دغو لیدنو کې د روغتیايي اړیکو د پراختیا، د روغتیايي کارکوونکو ترمنځ د تجربو شریکولو، د افغان روغتیايي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې، افغانستان ته د باکیفیته درملو واردولو، د سرطان د درملنې په برخه کې د تجهیزاتو او ظرفیت لوړونې، په هند کې د افغان ناروغانو لپاره د درملنې او ویزې اسانتیاوو او د افغانستان روغتیايي مرکزونو ته د طبي تجهیزاتو د برابرولو په اړه هر اړخیزې خبرې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین باور لري چې دا ډول نړیوالې همکارۍ نه یوازې د روغتیايي خدمتونو کیفیت لوړوي، بلکې د هیواد په کچه د درملو پر ځانبسیاینې، د درملنې پر اسانتیاوو، د روغتیايي سکتور پر پیاوړتیا او د کارموندنې پر رامنځته کولو کې مثبت اغیز لري. په داسې حال کې چې افغانستان د روغتیا او درملو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی، د هند په څېر هیوادونو سره همکاري کولی شي د دوامدارې روغتیايي ودې، د ناروغانو د ستونزو د کمښت او د یو سالم او باوري روغتیايي نظام د بنسټ ایښودو لپاره مهم ګام وبلل شي.